لکه ما راته وي دا مخکې چې کومه واقعه شوې ده او د حرمین شریفین او بالخصوص دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ذات اقدس په وړاندې تیزې چغې والې شوي دي. الله پاک جل جلاله د دغې کسانو د اعمالو مذمت قرآن پاک کې بیان کړی ده، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. الله پاک جل جلاله فرمایي تاسو اوازونه د پیغمبر علیه السلام مبارک په آواز مه اوچتوئ، کني اعمال مو به برباد شي تاسو ته به پته هم نه وي لګېدلې. د حرمین شریفین بېادبي کوي، د جومات بېادبي کوي. نن نه څو ورځې مخکې پاکستان نه یو وفد لاړو او هلته کې بعضې خلق راپاڅېدلي دي او هغې هلکه ته خو سیاسي سړی، ته خو مدینه منوره کې دا کارونه مه کو، ستا سیاست دا د حرمین شریفین نه بار ده او خپل هغه بد اخلاقی اظهار خو مدینه شریفه کې مه کوه که نه. هلته کې بعضې خلق راپاڅېدلي دي، چغې والې دي، بعضې خلکو دا اوازونه کړي دي. الله پاک جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. اے د ایمان والو تاسو ګورئ خپل اوازونه د پیغمبر علیه السلام مبارک په آواز باندې مه اوچتوئ چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرماوي نو تاسو به تیزې خبرې هم نه کوئ. او مدینه شریفه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما ده که نه؟ ولې نه؟ او دا زموږ ایمان ده. پیغمبر علیه السلام مبارک په مدینه شریفه کې په قبر اطهر شریف کې حیات تا او کم ځای نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې ما ته د لرې نه څوک سلام کوي درود شریف را باندې وایي نو ما ته فرشتې را رسوي. او کله چې یو سړی لاړ شي او مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام مبارک روضې مبارک سره روضې اقدس سره ودرېږي او صلات و سلام پیش کوي، پیغمبر علیه السلام مبارک دغه سړی ګورې څه کوي ویني مولوي صاحب او داسې د نیکانو نه مو اورېدلي دي چې کوم ډېر بزرګان او پاکان خلق وي نو هغوی د پیغمبر علیه السلام مبارک د سلام جواب هم اوري. پیغمبر علیه السلام مبارک والا د دغه سلام جواب ورکوي او کم چې نیکان پاکان خلق وي هغوی د دغه سلام جواب هم اوري. او چې ته په دغه دی کې بېادبي وکړې الله پاک جل جلاله فرمایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اعمال به دې برباد شي او تا ته به پته هم نه وي لګېدلي. نو لهذا اوس که د ما او چا د سیاست کې مقابله وي دا خو دنیا ده وروره. څوک په چا سره وي سیاست کې، څوک په یوې پارټۍ سره وي، څوک په بلې پارټۍ سره وي. زه جمعیت علماء اسلام سره یم، بل به بلې پارټۍ سره وي. خو دا نه چې ته د ما د شعائر الله توهین کوه، ته د ما د مقدس مقاماتو توهین کوه، ته د ما د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک العیاذ بالله د هغه په باره کې داسې خبرې کوه. کله وحاجه دا دې ګورئ موږ نه برداشت کوو، دا موږ نه برداشت کوو. الحمدلله موږ خو د موجوده سعودیه حکومت هم مخالف یو. ګورئ موږ یې اوس هم مخالف یو، خو بعضې کارونه داسې چې ګوره هغوی وله به جرمانه پې مقرر کړې ده او قید یې ورته اورولې ده. دا خو یو د سړیتوب کار کړی ده. لیکن د دې انسانانو د دغه انسانانو چې چا د حرمین شریفین بېادبي کړې ده د پیغمبر علیه السلام مبارک د ذات اقدس په وړاندې چغې والې دي، اوازونه یې اوچت کړي دي. الله پاک جل جلاله فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
تاسو ګورئ اوازونه مه اوچتوئ د پیغمبر علیه السلام مبارک په وړاندې پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف فرما ده او تاسو چغې وایئ او پیغمبر علیه السلام مبارک ته به داسې اواز هم نه کوي لکه تاسو چې یو بل ته کوي فلانیه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې اواز کوي ناغه ته په صفت نوم مبارک ته صفتی مبارک نوم ذکر کوا یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله یا خاتم النبیین دا आवाज کوا او په نوم مبارک سره ورته ګوره आवाज مکوا یو ډله راغلی وه مدینه شریفې ته بنو تمیم یوه علاقه د سعودي عرب کې بنو تمیم پیغمبر علیه السلام مبارک د غرمې موسم و غرمه ټیم و مبارک کور کې تشریف فرماو او آرام فرمایلو غرمه وه نس خلق راغل او آوازونه شروع کړل یا محمد صلی الله علیه وسلم اخرج الینا وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی بار ته راووځه الله پاک جل جلاله چې کله دا واقعه وشوه الله پاک جل شانه قرآن پاک کې آیاتونه مبارک نازل کړل او وی فرمایل چې ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم کو چرې دی بنو تمیم والو صبر کړی وي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل د کور نه راوته وي او دای په جماعت کې ناس وې صبر کړی وي پیغمبر علیه السلام مبارک ته انتظار کړی وي لکان خیرا لهم الله پاک جل جلاله او فرمایل دا د دې لپاره بهتره وه پیغمبر مبارک په आवाज نه اوچتوي د پیغمبر مبارک ګوره ډېر لوی شان ده د پیغمبر مبارک معامله جدا وي او د امتی معامله ګوره جدا وي زه درته یو زنده مثال ذکر کم ښه او دا زمونږ حضرت شیخ مفتی محمد شهاب الدین پوپلزی صاحب دامت برکاتهم العالیہ خطیب مسجد قاسم علی خان وی دا امتی معامله جداوی او دا پیغمبر مبارک معامله جداوی او زه ته دنیا کې او زنده مثال ذکر کم زما استا بدن خلکیږي کو نه ګرمۍ حالت ته لو چې وکړو لو نه بیا چې راشي بیا داسې خولې وي بیا سره څوک کېناستی نه شي بیا در غسل کوو بیا در لامبو ولې د خولې نه مو بدبویي ځي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل ترور بی بی کرو حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها مبارکه د پیغمبر علیه السلام مبارک په بدن مبارک باندې خوله راغه پیغمبر علیه السلام مبارک هغه بی بی لاړه او شیشه راواغسته د پیغمبر علیه السلام مبارک خولې مبارکې په هغه شیشه کې واچولې پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي اے ترورې دا څه کوې وی صرف ستاسو مبارکه خوله چې مونږ خوشبویۍ سره میلاو کړو هغه نوره معطره شي او د امتي معامله ګورې جدا ده نو زه چې څنګه زو تو یو بل ته آواز کوو یا فلان یا پلانیا او یو بل ته چغې وایو داسې آواز به پیغمبر مبارک ته نه کوي داسې آواز به پیغمبر مبارک ته نه کوي پیغمبر علیہ السلام مبارک ته نوم نه ذکر کوي قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله تمامو دیرو انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ته چې آواز کړی ده نو نوم مبارک ورته ذکر کړی ده یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا نوح اهبط منا بسلام منا وبرکات علیک یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين او داس ډیرو انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات ته نوم مبارک غسته ده
لیکن کله چې زما او ستا مبارک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم ته الله پاک جل جلاله مبارک ذات آواز کوي نو څه فرمایي یا ایها النبی اے نبی مبارک یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها الرسول نم مبارک ورته ګوره نه ذکر کوي ما او تا تام ګوره آداب ښایي ښه چې کوم دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما ده هلته ګوره تیز آوازونه کې الحمدلله ډېر خلک مدینې شریفې ته لاړ دي زه خپله هم لاړ یم الحمدلله او خدای پاک جل شانهو دې موږ ټول بارها بارها بوځي تاسو لاړ یئ چې وګورئ څومره د خاموشۍ حالت وي په زرهونو په زرهاو خلق په لکاو خلق وي او څومره د خاموشۍ حالت وي ټول په آرام سره ناست وي ټول په آرام سره ذکر کوي ټول درود شریف وایي ټول تلاوت کوي ټول منځونه کوي او لیکن خاموشي څومره وي دا ما او تا ته الله پاک جل جلاله بیان فرمایلی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آواز باندې آواز اوچت نه کې ګورې او دام ده مدینه شریفه کې خو الحمدلله پاتې یو که نه هلته ګوره د ارن هم ګوره ډېر تیز اجازت نشته ښه دا ډېر تیز ارن اجازت حکومت نه ورکوي ولې دلته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما ده او که تاسو لاړو څوک په لیکایي باندې پوهېږي نو د پیغمبر علیه السلام مبارک په روضه مبارکه باندې آیات مبارک لیکلی ده او په هغې کې دا فرمایي چې تاسو ګورئ اوازونه اوچت نه کوي دې وجې نه زمونږ علما کرام فرمایي کم خلق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته صلات و سلام پیش کوي نو دا دې په آرام سره وایي چغې دې نه وایي هلته کې ولې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرما ده هسې نسته آواز په هغې اوازونو باندې اوچت نشي نو لهذا رونو مونږ خو جماعت جوړو که نه مسجد نبوي شریف آباد ده الحمدلله او خدای پاک جل شانهو دې آباد لري خو لیکن ما او تا ته دا حکم ده چې لاړ شي جماعت کې عبادت کوي نو ګوره ته دې خبرې ونه کړي یو ځل جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي شریف ته راغو او یو دوه کسانو خبرې کولې جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی تاسو د چرته نه راغلی یئ نو هغوی ورته وویل صاحب مونږ خو د دې پلانۍ علاقې یو بار علاقه یاده که وی د هغې نه راغلی یو جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مبارک ورته وفرمایل اترفعانی اصواتکما عند رسول الله صلی الله علیه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تاسو دواړه د پیغمبر علیه السلام مبارک په جماعت کې په مسجد نبوي شریف کې پتې د خبرې کوي هلته تې د اوازونه کوئ وی دا سرونه د نه پرېږدم نو وروره ما او تا ته ګورئ شریعت مبارک ګورئ آداب ښودلی دي په دې د دې چې زو تو د حرمین شریفین مقدس مقاماتو ته لاړ شو چې بیت الله شریف کې یو مونځ په 1 لاک باندې ده په مدینه شریفه کې یو مونځ په 50,000 باندې ده او په ځای د دې چې د 1 لاک مونځونو په ځای باندې د هغې په ځای باندې الټه مجرمان راشو د 50,000 منځونو په ځای باندې الټه مجرمان راشو نو بیا خو الله پاک جل شانه فرمایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اعمال به برباد وي تا ته به پته هم نه وي لګېدلي ته خو به وایې چې ما عمره وکړه ته خو به وایې چې زه د حج د بیت الله شریف نه راغم ته خو به وایې چې زه د پیغمبر علیه السلام مبارک د روضه اقدس شریف نه راغم او په ځای د دې اعمال به دې برباد وي ولې تا د حرمین شریفین تقدس په عمل کړی ده تا د پیغمبر علیه السلام مبارک
د ذات اقدس په وړاندې اوازونه اوچت کړي دي او قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله فرمایي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اوازونه مو اوچتوئ د پیغمبر علیه السلام مبارک په وړاندې کونې اعمال مو برباد وي او تاسو ته به پته هم نه وي لګېدلي